بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر محفل په اجازت سره د عباد صاحب د هغه لپاره مې څه داسې لنډ شان تاثرات لیکلي دي. عباد تراب په حیثیت د یو ملګري. عباد تراب شنواري زما د ژوند په ادبي ملګرو کې یو زړه ته رانږدې او مخلصو دوستانو کې و. هغه یو داسې انسان و چې په هر قدم کې خپل اخلاص، صداقت او رښتونې ملګرتیا راښودلې وه. عباد نه یوازې د پښتو ادب او کلتور لپاره یو لوی خدمتګار و، بلکې د ټولنې په هره برخه کې خپل ځای او کردار په ډیر ذهین او خواخوږي انداز ترسره کړی و. د هغه سره هره لحظه او هره خبره یو سبق او ژوند ښکلا وه. شخصیت: عباد تراب یو بېحده مهربانه او زړهسواندی شخصیت و. د هغه په خندا، نرمه لهجې او خواخوږۍ کې یو داسې سکون او راحت و چې خلک یې په خپله فضا کې جذبول. هغه به تل د خپلو ملګرو لپاره د ستونزو حل کولو لارې چارې لټولې او د هغوی د خوشحالۍ لپاره به یې هیڅ شي نه دریغ نه کولو. د عباد تراب د ژوند فلسفه دا وه چې د خپل ځان د خوشحالۍ په ځای د نورو خوشحالي او راحت مهم و. هغه همیشه په دې هڅه کې و چې خلک په خپلو کړو او وړو او الفاظو کې ښه احساس وکړي. پښتو ادب: د ادب په ډګر کې هم یو ځلانده ستوری و. هغه د پښتو ژبې لپاره خپل ژوند وقف کړی و او د پښتو ادب د پرمختګ کې یو نه هېرېدونکې برخه اخیستله. هغه به تل په خپلو لیکلو او شاعرۍ کې ژوره معنوي او پښتو د ادب د پرمختیا وړاندې کوله. هغه د خوښې شاعران خوشحال خان خټک، حمزه بابا، خاطر اپريدی او د نوي دور شاعرانو کې ممتاز اورکزی، پیر محمد کاروان او ابرار غر د خوښې شاعرانو. د دوی له شعرونو څخه د خپل ادبي ژوند هر اړخ ګټه اخیسته. د هغه شخصیت ډیر عاجز و او په خپل ځان کې تل د لا زده کړې او پرمختګ هیله ساتله. مرګتیا او ژوند: زمونږ او د عباد تراب مرګتیا د وخت د تیرولو په معنا نه وه، بلکې هره شیبه د هغه سره یو ځانګړې معنا او د ژوند یو ارزښتناک سبق و. هغه تل په ژوند کې د مثبت سوچ، خوشحالۍ او د ښه راتلونکي وخت خبره کوله. هغه په خپلو ملګرو کې همیشه د ښه ګامونو او مثبتو کارونو کولو هڅه کوله او خپل ملګري یې تل هڅول چې په خپل ژوند کې لا ډیر پرمختګ وکړي او د هغه نشتون به زموږ په زړونو کې یو نه پوره کېدونکی خلا پرېږدي. د عباد تراب یادونه یوازې په هغوی وختونو پورې محدود نه دي چې موږ سره یې تیر کړي دي. د هغه یادونه به همیشه زموږ په زړونو کې ژوندي وي. د هغه په هر شعر، هر لیک او هره خبره کې د هغه روح او خواخوږۍ شته دی. د هغه ژوند او کړنې به همیشه موږ ته دا سبق راکوي چې څنګه خپل ژوند په مخلصیت، صداقت او ښه نیت سره تیر کړو. د هغه نشتون یو لوی غم دی، خو د هغه یادونه او الهام به همیشه زموږ د زړونو یوه برخه وي. عباد تراب شنواري یوازې یو ملګری نه و، بلکې یو داسې شخصیت و چې د هغوی مخلصیت او محبت د لارې د خلکو په زړونو کې ځای موندلی و. هغه به همیشه د خلکو په زړونو کې ژوندی وي او د هغه یادونه به موږ ته د ژوند هره لحظه په مثبت ډول تیره کولو الهام راکوي. ژوند دې ښاد، جنتونه یې نصیب شه.